افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو د نن ورځې په درس کې مسلکونه یا کاروبارونه وایو چې په الماني ژبه کې مسلکونو ته لکه ډاکټر سو، شاګرد سو، معلم سو، نجار سو همداسې نور دې ته په الماني ژبه کې څه وایي. راځو په درس شروع کړو. دی بیروفې مسلکونه یا کاروبارونه. ښه دوستانو په دې طرف کې ما مذکر راخیستی دی او په دا بل طرف کې مې مؤنث راخیستی دی. د مؤنث لپاره ارتیکل همیشه دی ده. د مذکر لپاره د مسلکونو برخه کې همیشه ارتیکل څه ده؟ دیر ده. راځو په درس شروع کوو. دیر فرکویفر دکاندار، دی فرکویفرین دکانداره، دیر آرست ډاکټر، دی ارستن ډاکټره، دیر بیکر نانوای، دی بیکرین نانوایه، دیر تاکسی فارر موټر چلونکی یا ټکسي چلونکی، دی تاکسی فاررین موټر چلونکی یا ټکسي چلونکی چې ښځه وي، دیر شتودنت شاګرد، دی شتودنتن شاګرده. دلته به دوستانو تاسو کتلی وي چې د مؤنث او مذکر فرق دومره ډیر نشته، صرف په بعضې حالتونو کې په آخره کې ان اخیستی ده او بعضې وخت کې په املاوټ باندې بعضې حروف څنګه شوي دي؟ تبدیل شوي دي. نو دا مؤنث حالت او دا مذکر حالت. راځو د درس ادامې ته. خوږو دوستانو خپل تعلیم، تحصیل، کار او غریبي وکړئ. کوشش وکړئ خپل وخت بې ځایه مصرف نه کړئ. ګرچې دا ځای د دې خبرو د ویلو نه ده، خو بیا هم تاسو خپل کوشش وکړئ چې خپل وخت ضایع نه کړئ. خپل تعلیم، تحصیل، کار او غریبي وکړئ. راځو درس ته. دیر انوالت څارنوال، دی انوالتن څارنواله، دیر فریزور سلمان، دی فریزورین سلمانه، دیر کوخ اشپز، دی کوخن اشپزه، دیر پروګرامیرر پروګرام کوونکی، دی پروګرامیررین پروګرام کوونکی. دا دوستانو د کمپیوټر یو بخش ده چې هر چا د پروګرام بخش ویلی هغه ته پروګرامیرر وایي، که نر وي او که ښځه وي دا ورته وایي. دیر اپوتیکر فارمسیست یا دواپوه، دی اپوتیکرین فارمسیسته یا دواپوه، دیر آرخیتکت معمار یا نقشه رسم کوونکی، دی آرخیتکتن معماره یا نقشه جوړونکی، دیر الکتریکر برقی، دی الکتریکرین برقی چې ښځه وي، دیر انجینیر انجینر، دی انجینیورین انجینره، دیر لیرر معلم، دی لیررین معلمه، دیر پولیسیست پولیس، دی پولیسیستن پولیسه، دیر کرانکنفلیگر نرس، دی کرانکنفلیگرین نرسه، دیر پیلوت پیلوت، دی پیلوتین پیلوته د طیارې چلونکي ته وایي دوستان. دیر تشلر نجار، دی تشلرین نجاره. ښه دوستانو له ټولو نه په خورا درنښت هیله کومه چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو په ګډه سره وکولی شو نورو ته خیر ورسوو. راځو درس ته بیرته. دلته مې دوستانو لږ محاوره راخیستې چې څنګه وکولی شو له چا نه پوښتنه وکړو چې کار یا مسلک دې څه شی ده یا وظیفه دې څه شی ده
او یا هم څنګه چاته وکولی شو جواب ورکړو. Was sind Sie von Beruf؟ ستا وظیفه یا مسلک یا کاروبار چی ده یا چی کوي؟ Ich bin Arzt von Beruf. زه ډاکټر یم. Was ist dein Beruf؟ ستا کار یا مسلک چی ده؟ Ich bin Student von Beruf. زه یو شاګرد یم. Was sind Sie von Beruf؟ ستاسو مسلک یا کاروبار چی ده؟ د دې پوښتنې جواب به دوستانو تاسې له ما سره د کومنټ له لارې نه شریک کړئ. دا و دوستانو د نن ورځې درس ډېر مهم درس ده. کوشش وکړئ په صحیح معنا باندې زده کړئ. تر بیا و بل درسه د الله په امان.